السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه بیا هم د انګلیش سپیکینګ دپاره د پرزنټ پرفیکټ ټینس جملې دي. ډېرې ښایسته بنیادي جملې دي، خالي په دې کې تی تدبرنې مشکلات دي. هغه دا دی چې یو به تی به تری فارم ضبط ورب زده یي او یا به مې پرزنټ پرفیکټ ټینس دا به مې مکمل له دې استعمال زده یي. د دې لپاره زه د ویډیو په اخره کې تاسو ته دا تری فارم ضبط ورب چې کوم ویډیو مې جوړ کړی د هغه لینک هم پر دا ویډیو په لوړ کونج درته ږدم او دا ټینس د پرزنټ پرفیکټ ټینس څنګه استعمالیږي هغه هم درته ږدم، د هغه لینک هم درته ږدم. که نه وي بیا تاسو کولی شئ چې زما چینل ته ولاړ شئ، هلته وګورئ پیدا کېږي هغه ویډیو پرتې دي. اوس راځو جملو ته. She has bought a new car. She has bought a new car. دې نوی موټر رانیولی دی. I have finished my work. I have finished my work. ما خپل کار ختم کړ. He has lost his keys again. He has lost his keys again. ده بیا خپلې کیلې ورکې کړې. She has traveled to many countries. She has traveled to many countries. دې ډېرو ملکونو ته سفرونه کړي دي. He has already eaten breakfast. He has already eaten breakfast. د مخکې له ناشته خوړلې ده. The team has won the championship. The team has won the championship. Team championship یا اتلولي ګټلې ده. We have worn new clothes. We have worn new clothes. موږ نوي کالي واغوستل. I have learned all sentences. I have learned all sentences. ما ګردي جملې ټولې جملې زده کړې. They have gone home. They have gone home. دې کور ته ولاړل. My mom has cooked food. My mom has cooked food. زما مور خواړه پخ کړي. Umar has brushed his teeth. Umar has brushed his teeth. عمر خپل غاښونه برس کړي دي، پاک کړي دي په برس باندې. د غاښو چې کوم برش دی. I have woken early in the morning. I have woken early in the morning. زه سهار وختي راکښېنستم. دا چې وکن چې شته وایي دا د ویک تټ فارم دی. دا فارمان چې شته د دې لپاره زه تاسو د ویډیو دلته په لینک کې درته ږدم. تاسو به بیا دغه د ویډیو پر دا کونج باندې زه د دې تری فارم ضبط ورب او د پرزنټ پرفیکټ ټینس صحیح استعمال. She has sung a song in the class. She has sung a song in the class. دې په کلاس کې بدل وویل. I have planted some trees. I have planted some trees. ما څه درختې وکرلې. پلانټ بوټي ته هم وایي، کرلو ته هم وایي چې وربې کې. They have just arrived at the airport. They have just arrived at the airport. دی هم دا اوس لږ ګړی مخکې هوایي ډګر ته راورسېدل. She has never been to Europe. She has never been to Europe. دا هېڅکله اروپا ته نه ده تللې. بین داسې دی لکه ګان دا یې معنا ورکوي. I have read 4 books this month. I have read 4 books this month. ما دا میاشت 4 کتابونه ویل. دلته read د read په رقم ویل کېږي. The company has hired new workers. کمپنۍ نوي کارګر لګولي دي. The company has hired new workers. مننه، الله حافظ.